بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو مینوالو. اقبال محسن یم د لټون بنیر سره حاضر یم. لږ ګډ پټ خو یم خیر خو بهر کې دا مینوال زموږ خوږلن ملګري دي او دوی نه پوښتنې کوو د کوم ځای نه راغلل، څه نومونه لري، مختلف تپوسونه ترې کوو. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام جی. څنګه حال دی؟ ښه خیر خیریت ده الحمدلله. ښه تاسو د کوم ځای؟ موږ د ګبرال او نوم هم څه دی؟ ښه سوري نوم تاج ملک. تاج ملک. دا ګټ په حساب سره دا بیزی دی کنه؟ ګړې به شته کنه؟ ګړې نشته نه. ها دا بیزی دا تاسو کله نه روان شوي د ګبرال نه؟ اوس په کوم ځای ته ځئ؟ اوس به موږ رستم ته ځو. رستم ته. او کله روان شوي؟ موږ 12 ورځې جی لار باندې شو. ها په دې کې باد او باران او غرمو یخني هر څه پکې راځي. دا برداشت کوئ؟ ها دا اوګ هم برداشت کوو، تیګ هم برداشت کوو، دې سره سخت هم برداشت کوو. نور خبره دا دی لارې بند شوي دي که نه، موږ باندې ډېر تکلیف دی. نو مطلب دا دی چې د خوراک کا شیزونه دا تاسو په لاره راغلی که ځان سره یاره هوټل راغی، هوټل نه اخلو، 2 ورځې سړه روټۍ خورو لکه ټیم پاسي که ورځ تېروو. په دې کې داسې بیزي مې چې مطلب د لنګانه بیماري دغه په لاره باندې بیا د هغې لنګه چې هغه بچې موږ غېږ کې وړو، چا باندې خو دا راته ووایه چې دا تاسو لکه ټول یو خاندان را روان شي که یو کور؟ دا یو کور دی. یو کور لکه په دې کې لوی واړه ماشومان ټول پکې که نه؟ رستم ته ځئ نو هلته بیا څو ورځې یې تاسو؟ هلته موږ 2 لکه روپۍ د دې باندې جیمې خرچه قلنګ ورکوو. قلنګ ورکوئ، غرونه دي هلته که نه؟ ښه دا دی پکې اوس دا اسونه که دا خرې دي، سوري اسونه نه خرې دي، په دې کې دا چې کوم دی سودا موده ده تاسو راغلئ که نه؟ بسترې دي، سودا دي، غذا اوبه ټاپې دي، جامې پیزار. په دې کې څوک وایي چې یاره ما ته یو بیزه خرڅ لپاره راکړه نو خرڅوئ ته که نه؟ بالکل خرڅوي ضرورت مطابق که نه؟ مطلب دا کس دغه ته ګورئ، هغه کس مجبوري ته ګورئ، مجبورۍ ته ګورئ. تاسو مطلب دا د خرڅ لپاره دونه نه ساتئ؟ نه ولې نه ساتو، موږ مجبوري لپاره خرڅوو. ته پکې نه ډکه او خرڅوئ خو لکه ساتل خو تاسو په دې هیله نه کوئ چې یاره موږ به خرڅو ګینې که نه؟ نه مطلب دا ستاسو خانداني ټول مشرانو داسې را روان دي؟ دا زموږ نیکاني نسل را په روان. خپله ژبه کې تاسو دې ته څه دغه وایئ؟ بکري نه بکري خو ته وایئ دې ساتنې ته تاسو د خپل مطلب خانه بدوش ورته موږ وایو داسې که نه؟ تاسو ته په خپل ژبه کې څه وایئ دې ته؟ شپنکي ورته وایئ. شپنکي خو زړه خبره ده. ښه د غره لمنه کې شپنکیه شپېلۍ غږوه، زما ساده لاليه شپنکۍ غږوه. ښه خبره زمونږ د زړه سرې زمونږ روړې چې څه خدمت وي نو تابعدار. ښه ډېره مننه، ډېره مهرباني، ډېره مننه. خوږو مینوالو دا و خانه بدوش او شوی چې شپنکۍ موږ ته ویل شي شپنکۍ ظاهره خبره ده. نو بس دغه دا ښکلاګانې د دې خاورې د دې ملک د دې ماحول هم ګوره دا بیزې او دا ګډې دا چې کوم ځای کې وي که نه نو هغه ځای خوند هم کوي ډېر زیات که نه؟ او بیا چې دی مونږ چې کله پاټیانې ماټیانې کوو یا څه پروګرامونه کوو نو په دې کې بیا مونږ چې کوم دی نو د هغه پاټۍ ته مونږ بیا ډېر په دروند نظر ګورو چې یا پکې پیسه لاله شي یا پکې بیزه لاله شي یا پکې ګډ یا ګډه لاله شي که نه؟ نو دا هم د دې په وجه باندې مونږ ته هغه میلاویږي. نو دا نور هم ملګري لګیا دي دا شارټ ویډیوز مې دې نه راریکارډ کړو لکه بیا مې وي چې لږ ګډ وډ یم خو خیر بهانه غواړم په سفر باندې تللی یم. خوږو مینوالو خپل ځان خیال وساتئ. راځئ چې دا زړونه دا فکرونه دا سوچونه یو کړو. ډېره مننه. اقبال محسن د لټون بنیر سره الله په امان.